سلامونه او درنښت پام وکړئ د دې سات خبرونو ته خو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. په افغانستان کې د امنیت او سولې ټینګښت یونما ویلي افغانستان له 5 کلونو وروسته د تلپاتې سولې او نړیوالې ټولنې سره د یوځای کېدو لپاره هر اړخیز پرمختګ ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ښځو له وضعیت څخه دوه ګونی روایت. د اقتصاد وزارت ویان د کار په برخه کې پر ښځو د محدودیتونو وضع کېدو پر بنسټ د ملګرو ملتونو راپور رد کړ. اوسمهال اړوند وزارتونو لخوا د قوانینو په رڼا کې یو شمېر پراختیا او حمایتي برنامې تر لاس لاندې دي چې له دغه طریقه هم د لازمو اسانتیاوو د برابرولو له لارې هڅه کوو چې خویندو ته د کاري فرصتونو مناسب چاپیریال زمینه برابره شي. د امریکا او ایران ترمنځ د شخړو دوام. ایران وايي هرمز تنګي په واک کې دی خو ټرمپ وايي چې دغه تنګي د امریکا په واک کې دی. ما با تنگی هرمز میتونیم خیلی از مسائل خودمون حل کنیم. بحث تحریم رو میتونیم حل کنیم، بحث غرامات رو میتونیم حل کنیم، مقابله به مصر میتونیم بکنیم، بالاخره اینو تحریم کنیم، تحریمش کنیم، هر کشوری ما رو تحریم کنه تحریم کنیم. خیلی از مسائل ما میتونیم با این تنگه حل بکنیم و این نعمتی است که خدا در اختیار ایران گذاشته. حالا در طول تاریخ به دلایلی ما نتونستیم استفاده کنیم. الان آمریکایی‌ها با این غلطی که کردن مسیر رو برای ما باز کردن. دا هم پوره خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما د اسلامي امارت بیا واکمنېدو 15مې کلیزې په مناسبت ویلي افغانستان له 5 کلونو وروسته د تلپاتې سولې او نړیوالې ټولنې سره د یو ځای کېدو لپاره هر اړخیز پرمختګ ته اړتیا لري. د یونما په خبرپاڼه کې راغلي افغانستان یا د موده کې غوره امنیتي وضعیت تجربه کړی او د اسلامي امارت چارواکي هڅه کوي د خلکو د ملاتړ او ټول شموله پرمختګ د پیاوړتیا لپاره نور ګامونه پورته کړي. د یاد بنسټ په وینا د امنیت ټینګښت افغانانو ته د پام وړ ګټې رسولي او د دې زمینه یې برابره کړې چې پر بشري مرستو بیارغونې پراختیا او سیمه ییزې همکارۍ تمرکز وشي. په دې اړه د لا بحث په موخه د سیاسي چارو شنونکی روح الله اوتک را سره مېلمه دی. اوتک صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. که یونما په افغانستان کې د امنیت او ثبات ټینګښت مني نو ولې لا هم د افغانستان د ملګرو ملتونو څوکۍ اوسني نظام ته نه سپارل کیږي؟ جناب فیضي صاحب سلام تاسو د تاسو تخنیکي همکارانو او محترمو اوریدونکو لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا یو ډیره په جای باندې پوښتنه ده ځکه د ملګرو ملتونو سازمان د 5 لویو بدمعاش هیوادونو چې هغه په نړیواله سطح باندې د امنیت د شورا 5 غړي دي هغوی خصوصا دغه امریکایانو له سلطې لاندې خپل چاره په مخ باندې وړي سره لدینه چې د په نړیواله سطح باندې افغانانو او اوسنی نظام په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ټولو قواعدو په پوره کولو سره چې هغه د تمامیت مدیریت ته په افغانستان کې ثبات ته امنیت ته او دغه ترڅنګ په اقتصادي په سیاسي او په ټولو برخو کې د یو رسا حکومتداري رامنځته کړي. خو سره لدینه هم ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان مشروع حق د افغانانو مشروع حق چې په نړیواله سطح باندې خپل موقف نه په استفاده وکړي د خپل موقف د پاور باندې وکړي او خپل اصالت او خپل هغه واقعي انظور لامدغه کرسینه لامدغه تریبیون نه نړیواله سطح باندې ورسوي. لا همدې عمل دغه برخه محدوده شوی تر څو په افغانستان باندې سیاسي فشار ولري. اوتک صاحب آیا د افغانستان د څوکۍ د سپارلو په برخه کې د ځینو هیوادونو سیاسي فشارونه د ملګرو ملتونو پر پریکړو اغیز لري؟ شکه پرته که چیرې یو نړیواله اجماع رامنځته شي د افغانستان اوسنی حقایق درک کړی شي افغانستان کې اوسنی پرمختګونه نوښتونه د 45 کلونو په اوږدو کې هغه تاوتریخوالی وبولو یا هغه نامناسب وضعیت چې د سیمې په خط په سطح باندې د افغانستان لپاره او یا د سیمې لپاره یو ننګونه وه که هغه ته په نظر باندې وګورو په افغانستان کې یو غټ بدلون راغلی ده. باید دا حقایق په نړیواله سطح باندې هغه هیوادونه چې له افغانستان سره یې ګټې نښتې دي
هغه یا که په سیاسي لحاظ وي که په اقتصادي لحاظ وي که په ټولنیز چوکاټ کې وي که په فرهنګي چوکاټ کې وي او یا هم د سوداګرۍ ترانزیت راکړې ورکړې او یو د بل د اتصال په برخه کې وي نو په دغه برخه کې د هغه فرصتونه چې په افغانستان کې مساعد شوي دي لپاره باید اجماع رامنځته شي. ما په نظر باندې نړیواله ټولنه باید د افغانستان د اقتصاد بیا رغونې او د خلکو د ژوند د ښه والي ملاتړ وکړي ترڅو د بې ثباتۍ عوامل له منځه ولاړ شي. هغه بې ثباتي چې همیشه دغه افغانان او د سیمې هیوادونو درد لیدلی ده. بله مهمه نقطه د منځنۍ اسیا هیوادونه دي او سیمه ییز سازمانونه دي خو په ځانګړې توګه باندې د شانګهای سازمان ده یا دغه ترڅنګ د نور مشترک المنافع هیوادونو سازمان او د یو سازمان او نور دي باید له افغانستان سره د همکاري پیاوړي کړي ترڅو د پولو پر بهر هغه امنیتي ننګونې چې دي هغه مخنیوی وشي او دغه ترڅنګ افغانستان د ترهګرۍ په ضد باندې مبارزې لپاره ژمن ده او په ټولو برخو کې د مبارزه تر دې حده پورې جدي مخ ته وړې ده چې په یوازې سر باندې تر اوسه له یو هیواد نه مرسته نه ترلاسه کړې خو په افغانستان کې د داعش خراسان جرړې وایستلې هغه ستونزې چې په افغانستان کې پخوا د سیمې هیوادونو ترې ننګول کېدل هغه ختم کړلې. په افغانستان کې د ثبات لپاره د 15 کال پورې کېږي چې په هیڅ نوع یو امنیتي پیښه چې هغه د سیمې او لپاره خطر وي هغه نه ده موجوده خو سره دغه نه هم دغه هیوادونو د افغانستان ملاتړ نه ده کړی. نو لازمه دغه ده چې د افغانستان د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د دوی ملاتړ وکړي همکاري غواړو خو واضح ده چې افغانستان د ګاونډي هیوادونو سره د امغه اقتصاد محور سیاست په چوکاټ کې د سیاست راغوره کړی دا او دغه پالیسی تقریبا ډیره ګټمنه ده د تعامل په چوکاټ کې د منځنۍ اسیا هیوادونو سره خو د دې ترڅنګ د پاکستان لپاره هم کومه غږ چې پورته کیږي هغه هم دغه ده چې د جګړې پیلودونکی دی او د ستونزې ایجادونکی هم دی دا چې د خپل ځان دردونه او مشکلات او خپل ناخوالي او خپل ناکامیانه نسی حل کولای نسی مدیریت کولای پړه په افغانستان باندې نه شي لامدي عمله دا یو واقعیت چې د سیمې هیوادونو باید دغه څلور نقاط چې ماتري یادونه وکړه د ته په اجماع پر چې دوسر افغانانو سره تعامل وکړي او افغانستان سره راتلونکي لپاره اقدامات له لاس لاندې ونیسي. بله او تکسب لکه څنګه تاسو مرته اشاره وکړه او کوم واقعیتونه چې په افغانستان کې دي آیا څه فکر کوئ چې ملګرو ملتونو نړیواله ټولنې ته باید قناعت ورنکړي چې افغانستان په رسمیت وپیژني البته افغانستان کې واقعیتونه ته پکاتو ولې نه یعنی ملګرو ملتونو په دې برخه کې حق لري خو د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د اتحادیې کمیټې یو په بل پسې دینونه دیغه تعهداتو په چوکاټ کې چې په دوحه کې منظور کړي دي یا د امریکایانو لخوا نه د افغانستان اسلامي امارت سره امضا سول غوته په کتو باندې دینه دوی په جدي توګه باندې وستونځه ایجاد کړي دا خپل کوم مسؤلیت چې دا غنا ادا کوي دغه مسؤلیت کا ادا کی فکر کوم چې د تبلیغاتو مخه هم نیول کیږي د افغانانو په وړاندې دغه ترڅنګ د همکارۍ او د مرستو د جلبولو په اقتصادي برخه کې د پانګونې د راجذبولو او د سیمې د اتصال او د منطقوي امنیت لپاره یو مثبت ګام بللی شو. بله او تاسو مخکې تاسو د داعش په وړاندې د اسلامي امارت جدي مبارزې ته اشاره وکړه ما پوښتنه دلته چې وس کې د داعش پټنځایونه هم له هیواده بهر تشخیص شوي دي خو متاسفانه چې ځینې هیوادونه چې له داعش له خوا نه ډیر اغیزمن هم کیږي مګر هم له اسلامي امارت او په ځانګړي توګه له افغانستان سره مرسته نه ده کړې. پېژې بیا مهمه نقطه دا ده کله چې د امریکایانو د اشغال فلسفه په افغانستان کې دینونه راڅېړو له تروریزم سره مبارزه و د مخدره موادو سره مبارزه و په افغانستان کې دی باثباته نظام د رامنځته کولو چې په امنیت پر چوکاټ کې یا هم یو داسې جغرافیه چې هغه له تروریزم نه خالی وي دوی هغه وخت افغانستان د تروریزم جاله ویلي خو هغه هدف فکر کوم چې دوی په خپل موجودیت کې چې شل کال په افغانستان کې تیر کړل په دغه رقم باندې مؤثر او محقق نسول لکه څنګه چې تم درلودل بلکې یو پریب و یو ستونزه و چې د سیمې لپاره ایجاد کړي و په مختلفو لویو سیاستونو کې او د افغانستان اسلامي امارت وکولای شو چې تروریزم جرلی په افغانستان کې وباسي او دغه ترڅنګ د مخدره موادو کښت او قاچاق او دغه استفاده او ترانزیت د افغانستان کې فوق العاده صفر کچې ته راټیټ کړل او دغه ترڅنګ یو متمرکز نظام په افغانستان کې راوست
چې لا نارشي له ګډوډۍ او بل اخر له ملک توافین اخلاص یو متحد او لیوال نه لاندې یو نظام د افغانستان کې خو له بده مرغه بیا هغه کوم تریبیون چې ده هغه بیا هم د ملګرو ملتونو سازمان یا په نړیواله سطح بر قدرت امریکا هغه د افغانستان سره د دښمنانو په لاس باندې ورکړی ده د افغانستان په وړاندې باندې تبلیغات کوي د افغانستان په وړاندې باندې استفاده کوي کله شلو کله سلويخ ډلې د ترهګرو په افغانستان کې دینه یادوي او کله هم د خپل ځان داخلي ستونزې چې ټي ټي پی موضوع دا هغه هم له افغانستان انګيري او یا هم په ټوله کې د سیمې بې ثباتۍ په چوکاټ کې د حقایق پټوي چې کوم مونږ له واک سره او ځان سره لرو له همدغه عمل ویلای شو چې د سیمې هیوادونه باید هغه ګټو تضمن پاتې شي کوم چې په دې برخه کې مونږ لرو او یا دوی په دې افغانستان کې لري هغه ګټه لا هم برجسته او قوي کې ترڅو کولای شي او مثبت لاس راوړنه تلولو بله او تکسب ملګرو ملتونو مخکې اشاره مونږ وکړه چې افغانستان کې پر امنیت او سولې اعتراف کړی اوس چې په هیواد کې د امنیت او ثبات د ټینګښت خبره کیږي بهرمشتو افغانانو ته مستاسو پیغام څه ده نه یوازې دا چې هغه خلک چې په افغانستان نه وتلي دي او په نورو هیوادونو کې د ژوندانه لپاره یو ښه فرصتونه مساعد نه دي ورته هغوی یو ښه ژوندۍ نه لري دلته کورونه درلودل یا خپلوان درلودل په مشقت کې ژوند کوي یو غوته د پیغام لرم بل هغه هیوادوالو ته چې له افغانستان بهر سرمایه گذاري کړې ده د ارقامو لمخې له افغانستان بهر د افغانانو سرمایه له 300 میلیارډ نه زیاته ده یعنی 300 میلیارډ ډالر نه زیاته سرمایه ده چې د افغانانو واک ده او د افغانانو خپل پیسې دی په مغو هیوادونو کې ګټلې دي په واقعیت سره که غواړي چې افغانستان په خو باندې ودرېږي په واقعیت سره چې غواړي چې په افغانستان کې د نورو هیوادونو سیاسي او یا هم مخرزه کړنې پلي نشي او افغانستان یو باثباته هیواد او مترقي هیواد اوسېږي سره له دې چې فرصتونه ورته شته راځي چې په افغانستان کې د نن خپل ژوند اختیار کړي د افغانستان د آبادولو لپاره د ملا وتړي دا هغه خلک دي چې په سرمایه نه لري او نورو هیوادونو کې اوسېږي او بل هغه خلک چې هغه سرمایه لري په نورو هیوادونو کې اوسېږي په افغانستان کې فرصت د تجارت او په افغانستان کې فرصت د تولید په افغانستان کې فرصت د تقاطع په افغانستان کې د منابعو نه استفاده په خاطر باندې میسر ده هغه سرمایه چې دلته په مختلفو انواعو باندې تاسو ربړوي ستوندو سره مخامخ کړي یا مشکلات لري دغه سرمایه که افغانستان ته انتقال کې په ډیر لنډ وخت کې به د افغانستان جغرافیه د سیمې په سطح باندې یو مترقي جغرافیایي که څه هم نظام وکولای شي پولیان پلانسون مدیریت کوي او وې کولای شي خپل منافع مدیریت کوي وې کولای شي په افغانستان کې جګړه لمنځوي سي وې کولای شي په افغانستان کې د قدرت جزیرې لمنځوي سي وې کولای شي په افغانستان کې فساد لمنځوي سي وې کولای شي په افغانستان کې مخدره مواد صفر کچې ته راټیټ کی وې کولای شي سراسر افغانستان امن کی لدی اعمال هم د اقتصاد لپاره هم د ټولنیز ژوندانه لپاره هم د پرمختګ او د کاروبار لپاره د افغانستان جغرافیه د سیمې هیوادونو لپاره یو ستراتیژیک موقعیت په محور باندې تحقق موندلای ده او لامدغه نه د ګټو پورته کولو لپاره زمينه مساعده ده که دغه افغانان رجوع کی راځي افغانستان ته د افغانستان په آبادی کې سهم واخلي زه فکر کوم چې دا بیا خپل رسالت ادا کړی وي مننه د سیاسي چارو شنونکي روح الله اوتاک په خبرونه کې مولا ګډون څخه نړۍ مننه کور ممادان د یک تلویزیون قدرمنو او معزز لیدونکو زما خبري سرویس په همدې ځای پای ته ورسید تر بیا ښې چارې